بعض خلک دی هغوی چې وایي چې په دې ملګرو کې یو ملګري د غوښې نیت وکړي د ټولو قرباني برباد ده. اول خو د هغه په نیت څه خبرېږي؟ دا خو بایومټریک ماشینونه نشي چې اوس نیتونه پې وګورو زړونه چې دا اوس چا نیت پاک دی چا غیر پاک دی. دا خو مسله د الله سره تعلق سره په زړه باندې خو هغه پوهېږي. ځکه د اهل سنت والجماعت اتفاقي فیصله ده چې د غیب علم فقط او فقط یوازې رب العالمین لري، بل هیڅ چا له نشته. انبیا علیهم الصلاة والسلام علم نه لري د غیبو، ملائکه علیهم الصلاة والسلام نه لري، شهدا نه لري، اولیاء نه لري. نو موږ له به څه پته ولګي چې دا اوس په غیب نیت کړی که نه دی کړی؟ خو دومره به ووایو انسان چې کله قرباني کوي په دې قرباني کې مقصود بذات دا فقط او فقط خالص او خالص د رب العالمین رضا غني، و الا که چیرته ورسته دویمه مرتبه کې نیت د غوښې وکړي هیڅ نقصان قرباني کې نه راځي. امامنا وسيدنا امام امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله هغه په دې باندې باب ذکر کړی دی چې باب ثابت دی او بیان د اشته کې دی غوښې لا خلک قرباني څه لپاره کوي؟ هم دې لپاره کوي چې وی خوري بیګاله. نو که چیرته یو کس دی اولا و بذات دقه نیت وکړي چې الله عز وجل ستا امر دی زه ورته امتثال کوم او دویم مرتبه کې د غوښې نیت وکړي بالکل قرباني جایز ده. د ځانه دلایل باید د ځانه مسایل خلک ونه وایي یاره که یو ملګري پکې د غوښې نیت وکړي هر څه برباد دي، خو هغه خو ځان له برباد کړي دا موږ یې څه برباد کړو دې سره به څه کوو؟ نه، د غوښې نیت هم پکې کولی شي. خلک دا قرباني په همدې بنیاد باندې کوي چې بېګاله پکې غوښه وخوري، ګاونډیان له غوښه ورولېږي، بل کار وکړي بل او بل او بل، خو مقصود بذات رب العالمین رضا.